سلامونه نیکی هیله په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ. د غیر قانوني وسلو او وسایطو د ټولولو لړۍ دوام لري. ویډیو در سره حتما تر اخره پورې وګورئ. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د غیر قانوني وسلو او وسایطو د ټولولو لړۍ به دوام ومومي. که ویډیو مو خوښه شوه نو حتما در سره لایک او له نورو دوستانو سره مو هم شیر کړئ. ورسره زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس سبسکرایب او سره د ګونګړي نشان ووهئ. د کورنۍ چارو وزارت له لوري په خپاره شوې اعلامیه کې راغلي چې د کورنۍ چارو وزارت مشرتابه د غیر قانوني وسلو او وسایطو د ټولولو په هدف خپل ټولو قدمونو ته امر کړی دی چې څو په پلازمینه او ټولو ولایتونو کې له غیر مسؤله وسلوالو غیر قانوني وسلې او وسایط ټول کړي. په دغه اعلامیه کې زیاته شوې ده چې له تېرې ورځې راهیسې د ملي پولیسو ځانګړو ځواکونو له نورو امنیتي ځواکونو سره یوځای د کابل ښار په بېلابېلو برخو کې د تلاشي تمځایونه جوړ کړي چې په ترڅ کې ګڼ شمېر غیر قانوني او بې اسنادو وسلې او وسایط هم ضبط کړي دي. دوی همداراز زیاتوي د ملي پولیسو د ځانګړو ځواکونو د تلاشۍ تمځایونه په لړ کې د 143 شیشه لرونکو زرعي وسایطو ښیښې پاکې شوي دي او 1 ساراده بې اسناد وسایط یې قید او ضبط کړي دي. په اعلامیه کې مخکې لیکل شوي دي ځانګړو ځواکونو له غیر مسؤله وسلوالو 25 جوړې نظامي یونیفارم، یوه پایه جیمر، د سیګنال شلونکي آله او ګڼ شمېر وسلې هم ضبط کړي دي. په اعلامیه کې له هیوادوالو غوښتل شوي چې له خپلو ملي پولیسو سره د همکاري وکړي. کورنۍ چارو وزارت له خپلو ټولو درنو هیوادوالو غواړي څو د تورو شیشه لرونکو وسایطو د پاکونې او غیر قانوني وسلو او وسایطو په ضبط او نیولو کې له خپلو ملي پولیسو سره همکاري وکړي. د اعلامیې په پای کې ویل شوي د یادونې ده چې د غیر قانوني وسلو او وسایطو د ټولولو او همداراز د تورو شیشو لرونکو د وسایطو د پاکونې لړۍ به په کابل او ټولو ولایتونو کې دوام ولري. خپل نظرونه مو راته لاندې په کمنټ کې ولیکئ. تاسو د دولت دغه کار څنګه ارزوئ؟ آیا په دغه کار سره به امنیت ټینګ او ټیکاو به راشي؟ نظرونه مو راته حتما د ویډیو لاندې په کمنټ کې پرېږدئ. زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس سبسکرایب او سره د ګونګړي نشان ووهئ.